بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وبعد. درنو او محترمو ورونو او خويندو د هیواد دننه او بهر میشتو افغانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته واضحه ده چې د 2 هفتې په افغانستان کې شدید بارانونه وو او د هغو په نتیجه کې ډېر خطرناک سیلابونه راووتل. په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته ډېر درانه تلفات واړول. د خلکو کورونه ونړېدل، د خلکو دکانونه ورسره د منځه لاړل، د خلکو څاروي ورسره د منځه لاړل، د خلکو ټوله شتمني هغې صدمه ولیدله. د احساس خیریه بنسټ رضاکارانو په همغه اوله ورځ باندې سیمې ته ځان ورسوه. اول ته د سیلاب ځپلو سروې وکړه، د هغوی د زیانونو په رابطه باندې معلومات حاصل کړل او هغه د دولتي ارګانونو سره هم شریک کړل او دلته مرکزی دفتر کې د احساس هغه جمع کړل. نو موږ سره تقریبا د 12 ولایتونو د سیلاب ځپلو هغه سروې او د هغو په رابطه باندې معلومات شته. هغه خلک چې د هغوی سروې شوې ده اوس مرستو ته په تمه دي. متاسفانه چې داسې بنسټونه او نهادونه چې عاجل هغوی ته کومک ورسوي ضرورت ده چې دې کار ته لاس واچي. زموږ د احساس خیریه بنسټ د ادارې لخوا پر تاسې غږ ده چې تاسې لکه څنګه چې د زلزله ځپلو سیمو سره مو مرسته وکړه، نو دغو سیلاب ځپلو سره هم عاجلې مرستې ولرئ. احساس خیریه بنسټ به انشاءالله د تیر په څیر ستاسې مرستې تر هغوی پورې په ډېر شفافیت او نظم سره ورسوي او تاسو ته به انشاءالله دقیق او منظم راپور درکړي. الله تعالی دې ستاسې پخوانۍ مرستې قبولې کړي او د آینده لپاره دې تاسو ته توفیق درکړي چې خپلې مرستې د خپلو هیوادوالو نه ونه سپموئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.